دلته دا نږدې وخت کې یو تېره ورځ کې ولو ما هغه فضلي صاحب ته ویل ما لیور څه دروازه ټکي وایي وزه ټخېږي. یو بله پوښتنه درنه کوم، رښتیا به راته وایه په دغه ملګرو کې دې څوک ډېر پازه هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. موږ نن په اصفهان ښار کې یو، د ایران په اصفهان ښار کې یو. لا اله الا الله محمد رسول الله. څوک وایي همیش په تکلیف وي. څوک ده؟ دغه ده ورته وایم نوم یې څنګه واخلمه. ورابسو دغه ته جنابې د موږ د مجلس هغه څه ورته وایي نقل پتاسه چاکلیټ بل څه کار چې مې ډېر راځي خو حقیقت به ووایه که نه یو نفر د مې کار ډېر راځي خپل لوښي نه پرېولي. د وطن غم په والله درځینې ستړی یمه درځینې ستړی یمه په دردېدو دې لمو السلام علیکم قدرمنو لیدونکو دوستانو ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. موږ نن په اصفهان ښار کې یو، د ایران په اصفهان ښار کې یو. غواړو چې د افغانانو ورونو حال تاسو ته در ورسوو چې دوی په کوم وضعیت کې دي، څه کوي، په څه شي لګیا دي او له کومو مشکلاتو، له کومو ستونزو او له کومو سهولتو سره مخامخ دي. نو دغه د شهرک مبارکه، شهرک صنعتي مبارکه ده. دلته نو موږ اوس غواړو چې تاسو ته د ځینې دوستانو کارونه در وښیو چې دوی څه کوي، په څه شي لګیا دي، دلته څه دندې لري، کوم سختي وګالي، کوم مشکلات ګالي. نو دا به تاسو ته در وښیو. هیله ده چې له موږ سره تر اخره پاتې شئ. السلام علیکم. نو تاسو ګورئ چې زه له عبدالله شاهین صاحب سره چې د دې کارخانې یا فابریکې د تخنیکي چارو مسؤل ده، نو له دې نه به پوښتنه وکړو، دی به وګورو، دلته دا کارخانه به وګورو چې دا د څه شي تولیدات کوي، د څه شي په باره کې مثلا کار کوي دی. نو خپل عبدالله صاحب ته اول ښه راغلاست وایم. څنګه خدای دې راول عبدالله شاهین صاحب؟ مننه، خوشحاله اوسه زین صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. الله مر کله راوله. لږ په شروع کې داسې که ځان معرفي کې ډېره به ښه وي. زه عبدالله شاهین یم د غزني ولایت د اندر ولسوالي او فعلا د اصفهان کې زندگی کوم. دغه کارخانه کې کار کوو، تخنیکي چارو مسؤل یو. بس نور ملګري را سره دي، دغسې بس کار کوه. سالون کې نور ملګري دي. جناب شاهین صاحب، تاسو له څو وخته راځئ دلته یاست په اصفهان کې؟ اب خودی په ایران کې تقریبا څونه وخت کېږي؟ ټوټل خو مو شپږ اته کاله کېږي او دلته دغه شرکت کې چې دی کې مو یو کال تقریبا 11 میاشتې مو اوس هم دلته یو. دا خو تر اوسه لا کارخانه موږ نه ده لیدلې چې په څه اړه باندې، په څه شي په باره کې کار کوي، یعنې څه شي کوم تولیدات لري. دا به شاهین صاحب موږ ته ووایي، خو په شروع کې به دی لږ نقل راکړي چې دا کارخانه یا کمپنۍ په څه باره کې کار کوي. نو دا ټول تولیداتي شیان جوړوي، لکه اوس زانو، لولو، اتصالات، ټول داسې کوم
د اپازلاب چې الوازم یې هغه جوړوي هملته نور به لاړ شو دننه هلته به هر څه په خپلو سترګو ووینئ. مننه کوم دوستانو، تاسو له موږ سره اوسئ، انشاءالله موږ ځو. السلام علیکم قدرمنو دوستانو، تاسو ګورئ چې موږ رالو دغه کارخانې ته د جناب شاهین صاحب سره. نو دلته به موږ ته د توضیحات راکړي چې دلته دوی څه ډول پایپونه او څه ډول تعمیراتي مواد چې هغه د اوبو دپاره او د نور کانالیزیشن دپاره پکې استعمالیږي او دا چیرته ځي، چیرته مثلا صادریږي، تنها په ایران کې او که پرته له ایرانه بلو نورو هیوادو ته هم کېږي. نو دا به اوس سوکه دوی موږ ته معرفي کوي دا ماشینونه، دغه ماشینونه دا به ټول ته معرفي کوي. نو بس د موږ سره اوسئ. جناب شاهین صاحب، ته موږ ته اوس ووایه چې له دغه سره یې راته شروع کړه چې دا څه شي دي؟ بس دغه غټه تولید دستګاه ده او دغه استدي مواد دي، مواد ورته دغه کوو، ورته مخلوط کوو، بیا مواد ورته جوړوي، هغه خپل هر څه اتوماتیک ډېرې دستګاوې الماني دي، جاپاني دي. دغه دستګاوې یو دوه خطه پایپ دغه لري، دوه خطه پایپ دستګاوې لري او شپږ خطه تزریق لري چې هغه کوم زانوګان او سیراوي او دغسې انشابګیرونه دغه رقم اتصالات یې جوړوي. نور دغسې هغه وروسته اخواته ولاړ سو، هغه دستګاوې بم بیا درته وښیي، هغه بیا یې سکت کوي او صادریږي. د ایران کې هم باندې هم ځي، عراق او ترکیې او دغو جیانو ته هم واردوي او افغانستان ته هم ځي. خپل افغانستان ته خو ډېر بیشتر یې دلې په خپل کشور کې توزیع کوي او مشتري ډېر له خپله ځای لري. داسې کوم ناقصه مواد نه دي، ټول نوي مواد دي، نوي دولتي خپل استاندار مور خوري، دولتي مور خوري، بیا تاییدیږي، بیا وروسته لیږل کېږي. ښه، دا چیرته وځي؟ دا دلته مثلا دلته خو پایپ پکې جوړېږي که نه؟ دا چیرته وځي؟ څه رقم پایپ جوړېږي؟ دا به موږ ته اوس وښیې. پایپ دا نمونه یې داسې ده لکه د پولکاسې ورته وایي. پولکا موږ تاسې ډېر دغسې ناوو دغه جیانو ته جوړوو، خو دې ته پیپه وایي. نوم یې د پایپ ده پیپه او ډېر کارېږي، د کارېږي د اپازلاب دپاره. دغه مواد که موږ ته لږ معرفي کړې، دا مواد څه شي دي؟ مواد پتروشیمی مواد دي او د اکسپانج په نامه دي، اکس پایپ په نامه دي، بیا د مخصوص د دغو لولو پایپو دپاره دي. دا بیا له دې چې دلته ماشین ته ځي او بیا وروسته له هغه پروسس کېږي، هلته پایپ ځینې جوړېږي. هو دا یې خپله دغسې اتومات کشوي، په خپله اتومات یې کشوي، هلته لویږي په دغه کې ورته دغه ډول کې دغه بیا کته د ځي، بیا سلنډ کې هلته بیا خپله یې هغه پخوي، په حرارتو باندې په ګرما باندې پخېږي او وروسته یې دغه کوي او وځي بیا باسي اخواته یخواته، بیا په اوبو کې یخېږي، پایپ جوړېږي، خپل هغه به اخواته وروسته وګورو. دوستانو تاسو خو د جناب شاهین صاحب معرفي ولیده د ماشینونو، نو اوس به وګورو چې تر کوم ځای پورې دا پایپ چیرته بیا جوړېږي، کم کالب لري، څنګه ده، دا به دی موږ ته ووایي، نو موږ خو نه ترې پوهېږو. او بس تر دغه جا پورې مې معرفي کړې وه چې تر دغه جا پورې مواد هلته یې کشوي، اتوماتیک راځي، هلته پخېږي، بیا وروسته راځي دلته بیا یخه دمه اخلي او یخېږي، دغه کوم هوا غږ چې اوري لیدونکي یا کوم دغه رقم دغه
تصویر کې چې راغلی دی دا رقم دلته یخیږي او بیا لوله جوړیږي وروسته به اخوا ته بیا خپله دستګاه لري ماشین لري هغه کشوي او بله د اره لري هغه یې اتوماتیک خپله پرې کوي بس خلاص دا پایپ ده دا پایپ ده دا پایپ ده دا خپله دا ما یې نیسي دا چې دا یخوي سره کشوي جوړوي داسې نږدې ورته ونیسي دلته نږدې راوړه بیا چې دغه کوي خپله دا سره کشوي جوړېږي دا پایپ ده ښه دا یې دستګاه ده هغه د اسماعیل شاهد یو ډرامه وه دا کمپیوټر ده دا یې لکۍ ده دلته دا پایپ کې اصلي کالب دغه ده که هغه نه اصلي کالب هغه ده دلته یخیږي دلته خپله داسې لوله جوړوي دا واکیوم کوي کشوي سره دوستانو تاسو وینئ چې له دغه دستګاه نه دغه یا له دغه قالب نه پایپ راووت نو دا خو هر څه خپل په استاندار په هر څه په استاندار جوړیږي هر څه د مهندسي تر کنټرول لاندې هغه خپل اندازه باندې دغه دوم اووان ورته وایي دغه اوس تصویر کې رالی دغه په دغو کې یخیږي دې کې دوم وارې بیا یخه دمه اخلي دلې یخیږي هغه کشوي سي هغه هلته کشوي بیا یې وروسته ارې ته ورکوي اره یې اتومات پرې کوي جناب شاهین صاحب دلته نور ماشینونه هم ډېر زیات ایښي دي دا خو یو خو معرفي سو چې دا څه کوي دغه نور چې داسې ایښي دي دا ماشینان څه شي دپاره دغه مخکې مو ویل اتصالات ورته جوړوي یا کوم زانو یا کوم سیرا ورته جوړوي هغه هم دغه دستګاوې تولیدوي ورپسې هغې خواته نور ملګري هم دي له هغو سره به خپله ډېره ښه خبر ده ما وویل چې ویې ګورو دلته نور څه شي دي دوستانو ماشاءالله ډېره غټه کارخانه ده دلته نه پوهېږم چې څومره تولیدات به لري دی دلته زمونږ یو بل ورور ناست نه پوهېږم چې دا فارسي وایي که پښتو سلام وعلیکم سلام صاحب جوړې ماشاءالله دا خو پښتو وایي دا جناب استاد به مونږ ته دغه ماشین معرفي کړي چې دی دلته څه کار کوي دا دستګاه د تزریقو د زانوګانو وي دا چې جوړوي دا زانوګان دي صدوده زانوگان سلام خوبی؟ بخیر سلامتی؟ سلام حالت خوبه؟ خیلی ممنون زما فارسی چې د افغاني د دری د او زه د دې په فارسی ډېر زیات نه پوهېږم غواړم چې دی معرفي کړي دا ماشین معرفي کړي او دغه کار یې معرفي کړي نو زه به در سره خبرې وکړم میشه جناب انجینیر صاحب که امی ماشین برای ما معرفی کنید چی کار میکنه برای چی هست اینجا چی تولید میکنه یه دستگاه تزریقه سه راهه آب شد 125 دوب تولید میکنه ماشاءالله این فقط برای ساختمان ها به کار میاد بله برای فاضل و ساختمان ها شما اینجا چقدر وقت میشه شما اینجا کار میکنید من 22 سال نیمه چند 22 سال نیم 22 سال ماشاءالله اینجا فقط همین ماشین شما کار میکنید بله خب خوشحال شدیم از دیدارتان خواهش میکنم
22 کاله کې دغه کارخانه فعاله ده، د 6 کاله بل ځای وله، دغه 14 کاله کې همدغه ځای باندې کار کوي دغه منطقه کې. خو دغه یو دوه درې کلو دغه اوس تازه حال کې ډېر پرمختګ کړی دی. یعنی تاسې داسې وایئ چې که دغسې کارخانې دې موږ تاسې په مملکت کې وای د موږ تاسې په ملک کې وای خلک به څومره په کار و؟ مثلا تاسې غټې یعنی دا کارخانه تقریبا په تاسو باندې دلته چالانه ده چې څونه ما وکتل د موږ تاسې په افغاني ورونو باندې دلته ډېر یعنی د دې کار پې جوړ ده ډېر زیات. ته څه فکر کوې چې که دغسې زمینه د کار مو په ملک کې مساعده وای څه به رامنځته سوي او کوم مثلا موږ به اوس په دغه حالت کې وو که به نه وو؟ نه له دغو حالت سره خو بالکل نه مخ کېدلو، البته پرمختګ به مو کولو او که په خپل وطن کې سي هر نفر 2 برابره کوشش کوي چې څه لا نور هم ښه کار وکړي، ښه پرمختګ وکړي، هلته د کوم طرف دپاره هم ښه کار وکړي، که کوم د ځان دپاره هم ښه کار کوي. نو که هلته وای خو ډېر به ښه و، ټول افغانان به خوندي و. دلته دا یوازې نه چې موږ ډېر افغانان داسې ښه ښه جیان پې ودان دي، بس خو پردي ملکونه د ایران نه د نور ملکونه هم ډېر پې ودان دي، خو بس بدبختي دا ده چې نو خپل وطن کې کومه لاسرسی نه لري، کوم کار نه لري، بس راغلی دی بس دلې خپل خدمت کوي، خپل یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي، بس وخت تېروي. دلته د تاسې داسې به سوکه ځو پام کوه جناب کامرمین صاحب چې مخ ته دغه ده لاین ده چې پکې ونلویږو. جناب شاهین صاحب د تاسې او د ایراني کاریګرو ترمنځ دلته توپیر یا فرق مثلا څه ده؟ ځکه تاسې خو زه وینم د موږ افغانانو دلته کار ډېر په اخلاص او ډېر په صداقت کوي، نظر و مثلا ایرانیانو ته چې زه ګورم د تاسې او د دوی په منځ کې فرق د حقوقو یا د معاش یا مثلا د هغه جانب احترام دا څه رقم؟ هو که د داسې د احترام له لحاظه که مو ووایو تر دوی بیا د موږ له دغو خلکو که ووایم بل ځای زه دغومره اطلاع نه لرم، خو دغه خلک چې ووایم ډېر سم پاک خلک دي، موږ هم دغه د ډېر وخت کې کار ورسره کوو، نور ملګري هم دي، ټول ښه خوشحاله دي، تر اوسه پورې احترام په خپل ځای باندې کړی ده او حقوق مو هم له دوی سره فرق کوي. دی خو خپل هغه دولتي لحاظ باندې اداره کاري خپل هغه د کار د ادارې کار په طب باندې په هغو باندې حقوق ورکوي او موږ له دوی سره فرق کوو. که کار یم د کار ووایي د کار خو مو خپله نو هر افغانی د خپل مسلمانیت پیژني، خپل په صداقت کار کوي، خپل مسلماني نه غواړي، یو ګوله ډوډۍ غواړي واخلي هغه حلاله واخلي. بالکل یعنی د تاسې نظر دا ده چې تر ډېره حده پورې موږ هم دلته ولیدو صحیح د تبلیغاتو بعضې داسې خبرې کېږي چې ګواکې له افغانانو سره دلته ډېر زور و زیاتی کېږي، یعنی داسې شیان ستا بالکل دا موږ منو چې افغانان په د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ځورول کېږي او دوی تحقیر کېږي. خو زه چې څونه ما دلته د ایران کې ولیدو یعنی زه د خپل حال دغه درته وایم د خپلو سترګو لیدلی حال چې ما په افغانستان کې اورېدو هغسې ډېر څه نه و. نه هسې نسته، خو ګوره هغه د چا خبره د یو لاس ګوتې هم په یو رقم باندې نه دي، هر رقم انسانان پیدا کېږي. نو بس موږ افغانانو کې هم داسې خلک داسې د یو له حسابه چې سل نور هم خرابي، بس نور دغسې کوم مشکلات نسته چې سړی خپله په لار سم لاړ شي، څوک به یې مخکې نه درېږي ورته. بالکل. نو دوستانو د موږ دغه روانه ده خبرې م روانې دي، دلته یو بل ورور ده تاسې پوهېږي چې دا څوک ده، دا د ما ورور ده کارخانه کې سره یو ځای سو. السلام علیکم. السلام علیکم. جوړ تازه بیدار سلامت کوي انشاءالله په خیر رسوي خونه. زه مخکې له دې چې زه دی معرفي کړم د ما کمرمین به لیک دې خواته راشي، راځئ لیک دې خواته ودرېږو جناب شاهین صاحب. ما مخکې تاسو ته جناب شاهین صاحب ته یوه خبره وکړه چې دلته ډېر قدرونه یا ډېر کادرونه چې هغوی زده کړي دي، هغوی تعلیم کړی ده، دلته په پردي ملکو کې زورکاري کوي. دا سړی چې ده دا زما مورنی او پلرنی ورور ده او دلته تقریبا یو فعال کادر ځوان دی چې فزیک پوهنځي کې زده کړې کولې او تقریبا آخري کلونه یو. نو متاسفانه د هېواد انقلاب او دا شیان چې پکې راګډ سو دی مجبوره سو چې راسي کار وکړي. نو زه غواړم له ده سره ډېر په رسمیاتو وغږېدم، لږ احساساتي هم سومه چې مې ولیدو په دغه حالت باندې. نو جناب شاهین صاحب هم په دغه حالت خبرې وکړي، اول به له ده سره جوړ په خیر وکړو. السلام علیکم زاړه جان. وعلیکم السلام خان آغا جانو، جوړې په خیر، صحتونه ښه دي؟
شکر الحمدلله. زه خو ډېر شوکه شوم چې ته مې په دغه حالت کې ولیدې. ولا بس وخت د راځي څوک یې سړی. یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده شاهین صاحب، دلته راځئ ودرېږئ. یوه خبره ډېره زیاته مهمه دا ده، په کار باید سړی ونه شرمېږي. هغه موږ تاسو پښتنو کې یو متل د وایي نر پسه د چړې دپاره پیدا شوی دی، نو د په کار کې شرم نه ده. لیکن افسوس دا ده چې موږ ولې ضایع کېږو، نه تنها د ما ورور، نه تنها د ما دا ورور، بل ورور، بل ورور، ټول افغانان ضایع کېږو، ضایع سو او مخ په ضایع کېدو روان یو. کم وخت کې به موږ یو منسجم حالت ته رسېږو؟ متاسفانه چې همیشه د موږ تاریخ تکرارېږي، له صفر نه هر څه شروع کوو. نو ضیاءالله جان به ما ته د خپل حالت په د خپل کار په اړه باندې لږ معلومات راکړي. بس د موږ کار بس شاهین صاحب د موږ دغه ډېر نږدې ورور او ملګری مو او له موږ سره دلته په هر کار کې همکار دی او دلته د تخنیکي چارو مسؤلیت په غاړه لري. نو بس دغه سالون کې ډېر مسؤلیت اوس ما ته راله غاړې کړی ده. نو له دې څه به سوکه نه تودرې چې نور څه کولی شو. نو دغه محصولات چې هغه دستګاهګانو کې به تاسو لیدلي، هلته تولید دستګاوې دي، بیا هغسې ټول منسجم سي، ټول تولید ته برابر سي، بیا له دې جنه خرڅلاو ته برابرېږي. که دا راته ووایه چې تا خو زده کړې هم کړې دي، مثلا په افغانستان کې زیاتره ځوانان که نه د شاهین صاحب داسې تر هغو کار نه کوي خپل وطن کې، بل وطن کې شاکاري کوي. والله نو دا خو هغه د ضیاءالرحمن خبره ده، بس ورځ د راځي په هر انسان باندې. ضیاءالرحمن د ما یو بل ورور ده دا ضیاءالله جان موږ ډېر په مصطفی ورته وایي مصطفی جان. نو ورځ د راځي په هر انسان باندې هر کم حالات راځي، باید سړی تحمل ولري. بیا هم پرل د الله شکر ګزاره وي تر دا وخته جوړ سرت ته جوړې پښې دي در انسان، بیا به هم انشاءالله ورځ راسي چې بېرته به خپلو درسو ته هم ورسېږو. بالکل بالکل. نو یعنې ته څه حس کوې، څه احساس لرې، څه دغه کوې؟ والا حس څنګه حس به یې سړي سره، خو بس وطن پاته سو، درسونه پاته سو او هغه لارې او هغه موخې چې مثلا موږ ځان د انتخاب کړي وي هغه پاته سوې. نو اوس به دغه حالات په موږ باندې راغلي، اوس به له دې حالاتو سره بس مبارزه کوو چې خدای تعالی په آینده کې موږ سره څه لیکلي دي چې کوي. نو اوس فعلا ولا لګیا یو، نو ښه مصروفه، ښه خولې، ښه ګرمي، نو څنګه به کېږي؟ د موږ افغانان وروڼه ټول ډېر غیرتمند خلک دي، ډېر باهمته خلک دي او ډېر داسې خلک دي چې همیشه یې خپل ارزښتونه قرباني کړي دي. هغه که یعنې داسې ارزښتونه چې هغه دنیایي ارزښتونه نه اخروي ارزښتونه، مثلا زده کړې سوې، موخې سوې، اهداف سو، کورنۍ سو. مثلا له کورنۍ لرې والی دا خپله یو ارزښت ده چې سړی قرباني کوي، ځینې لرې کېږي. نو زه چې دې ولیدم څه حس دې وکړو؟ والله تا په لیدو خو موږ خوشحاله سو، ډېر خوشحاله سو او دغه ښه راغلې، ایران ته ښه راغلې او ډېره مننه کوم چې زموږ له حال او زموږ له ملګرو نه، زموږ نورو انډیوالانو نه دې یو حال واخیست او لیدونکو ته یې وړاندې کړې. خولې راباندې تویېږي او دا سترګې خیر مشکل نشته. داسې ده چې دوستانو د دماغ کامرمان وچ ولاړې، کله کله داسې راځه تاویږي، کله کله داسې راځه تاویږي، څو وارې مې درته وویل. زه دا وایم دماغ خپله نظر دا د جناب شاهین صاحب چې موږ تاسې درې سره داسې ودرېږو، دماغ خپله نظر دا ده چې انسان لکه مخکې چې تا وویل چې خدای تعالی بیا مهربانه دی، زموږ ستونزې به خدای تعالی ټولې حل کړي. تسلیم باید سړی نه شي. بالکل باید سړی تسلیم نه شي، نور هم تحمل ولري، صبر ولري الله ته چې څه کوي آینده کې. بس نو ټول به په خدای تعالی باندې ځان سپارو او دغه دنیا ته راغلي یو بس د امتحان لپاره او الله تعالی دې موږ په دې خپل امتحان کې کامیابه کړي. دغه ترخې او ښې شپې موږ ښې شپې هم تېرې کړي دي، تاسو شاهدان یاستئ، موږ ډېر ښه وخت را تېر کړو. نو تر دغه وخته پورې موږ ډېر ښه وخت را تېر کړو. اوس هم الحمدلله هزار بار شکر، بس دلته خپله زحمت کاږو، خپله کار کوو. که له وطن هم لږ لرې یو بس دا حالات مو خدای تعالی سم کړي. نو الله تعالی ته امید لرو، الله تعالی ته مو امید ده چې خدای تعالی به هر څه سم کړي. بالکل بالکل بالکل. زه چې دلته کله افغانان وروڼه وینم باور وکړئ چې حس هغه د وطن هغه اصلي درد اوس هغه ګرانښت ماته په ټوله کې معلومیږي. دوستانو د موږ خپرونه ادامه لري.
واه د تاسې مینې ته والله سلام سلام سلام. لا اله الا الله محمد رسول الله. دا هغه بیرغ ده چې له کلو راهیسې د موږ اجدادو د موږ هویت په دې ډېرې زیاتې قرباني ورکړي. و بالکل دا خو ملي بیرغ ده انشاءالله اتل به رپېږي نو خدای مهربانه. تاسو ګورئ په یو پردي هیواد کې په پردۍ خاوره کې لیکن د وطن مینه د وطن محبت آفرین د تاسو وطن دوستي ته د تاسو وفا ته چې د خپل استوګنځي کې پرته له بل شي د خپل د وطن بیرغ و دا خو مو بس هر ځای کې را سره یې هر وخت را سره یې زه خپله بیا ډېر د ملي بیرغ مینهوال یم. د تاسې غېږ دې راکړه. ماشاءالله ماشاءالله. دوستانو موږ به پهله چای وچښولي به کینو ستړي راغلي یو نو وبګورو چې جناب شاهین صاحب د موږ نابللی میلمه مني که نه مني. بالکل والا مر کله راوله چای به وچکو انشاءالله نور خپرونه بیا وروسته کوو. ډېره ښه خبره. یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو دوستانو ملګرو. زمونږ شاته زمونږ یو نښان او هویت ده چې هغه زمونږ د یووالي اتحاد او زمونږ د تاریخ څرګندونه کوي. موږ سره دلته په شاوخوا کې هغه ملګري دي چې هغوی ټول علمي خلک دي خو موږ غواړو چې نن دغه مجلس داسې یو محلي او داسې یو کلیوال شکل غوندي لکه څنګه چې موږ خپل طبیعي شکل باندې نو خبرې سره وکړو ټوکې ټکالې سره وکړو. هدف هم دا ده چې د تاسو په شونډو مسکا راولو او د دې مسافرو وروڼو په شونډو مسکا راولو نو ټوکې ټکالې به وي نو هیله ده چې تاسو خوند ترې واخلئ. هیره دې نه وي چې سبحان الله مخکې موږ کارو کې ونه لیدو نه پوهېږم چې دی چېرته پټ سوی و خو اوس به خبرې ورسره وکړو چې دی خپل ځان درته معرفي کړي خپل احوال درته معرفي کړي. راځه نو شروع به وکړو. بسم الله. سبحان الله استاده. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې سبحان الله د پلار نوم مې روح الله د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د فرمانخیل د کلي اوسېدونکی او فی الحال په افغانستان کې ژوند په ننګرهار ولایت کې بیسود ولسوالۍ کې ژوند زندگی کوو. له دغه 3 میاشتې وروسته راغلي یو دغلته خپله مسافري مخته وکړو. سبحان الله صاحب ډېر وبخښه. سبحان الله صاحب څنګه تاسو زده کړې کړي درس مو ویلی هلته مو څه کار کوو څه دنده مو درلوده نو که دا لیک داسې په خلاصو ټوکو کې راته ووایه چې ملګري دوستان ډېر دي هغوی به ټول خپلې خاطرې وایي ټوکې ټکالې به کوي موږ سره د ټوکو باچا ناست دلته نو او د مسخرو باچا دغه ده دا د ټوکو باچا ده دا د مسخرو باچا. نو دا دواړه چې دي بیا دا دواړه لیک داسې لیک جدي غوندې خلک دي لیک نازولي دي په کورو کې. دا د سبحان الله باچا سره به وغږېږو چې ته هلته څه کول څه کار دې کوو نو ته به لیک دوستان په افغانستان کې هلته ما خپله 12 کلنه دوره د مکتب دوره چې وه هغه م پای ته رسولې وه. بیا د کانکور د ازموینو له لارې د ننګرهار د تعلیم و تربیې د فیزیک څانګې محصل وم د 3م کال او 3م کال کې بیا پوهنتون موږ نه پاتې شو دې خواته راغلو. هلته م خپل کاروبار درلوده دکانداري وه او دکانداري م مخته وړله خو بس وضعیت داسې کړکېچانو برابر نه و چې هلته پاتې شو. بس راغللو دې خواته ایران ته بس دلته خپل کاروبار کوو خپله غریبي کوو اوس لپاره او کوم تعلیم چې و هغه هلته د 3م کال د موږ نه پاتې شو په 3م کال کې. دا یو ډېر افسوس خبره ده دا ډېر د درد خبره ده چې د ټولو ځوانانو هیلې او د موږ د تاسې دغه نسل او د افغانستان د پایو او د افغانستان د بچیانو هیلې تقریبا له خاورو سره خاورې شوي. متاسفانه ډېره د درد خبره ده چې هره ورځ د موږ تاسې ورونه وژل کېږي کونډې رنډې تعلیم ځوانان مجي مهاجر کېږي. دلته خوشحاله یې که نه یې؟ بېشکه بس راغلي یو بس دلته د مسافرۍ ژوند ده شکر د خپل ملګري انډیوالان دي موږ سره وطاق کې کار کې م ټول سره یو ځای ښه یو بس خوشحالي ده
خپل ځان په خپله خوشحالي کوو. دلته د موږ د خوشحالۍ داسې یعنې څوک نشته چې موږ ته هغه راکړي. که ایرانیان دي یعنې هغوی موږ سره دومره خاص هغه نه لري، مینه او محبت نه لري. دوی له مینې او محبته ډېر لرې خلک دي. لکه موږ تاسو د افغانستان چې کوم هغه دود او فرهنګ دا او د ایران دود او فرهنګ سره ډېر فرق لري. خو شکر الحمدلله بس که دا خپل ملګري انډیوالان اتاق کې شته، د کار ځای کې هم را سره شته، بس د خوشحالۍ خپل مجلس په خپله خوشحاله کوو. یو بله پوښتنه درنه کوم، رښتیا به راته وایي، په دغه ملګرو کې د څوک ډېر په عذابوي؟ دغه ملګرو کې که څه هم ضیاءالله زما د پوهنتون دورې همصنفی ده او بس همدا مې ډېر په عذابوي، ځوروي مې ډېر زیات. یعنې ته ځینې ځورېږې او که همداسې ورسره ته هم ځوروې؟ نه د ده له ځوروي، دا چې ما ځوروي زه له هغه د دوی چې کوم دی چې ما ته تکلیف راکوي له هغې نه هم زه خوند اخلم. ماشاءالله دوستي همداسې وي. بالکل را به شو فضل الله واحدي صاحب ته، نو دی به هم خپل ځان معرفي کړي، دی به بیا زه هم ځان معرفي کړم. ټوکو باچا نازه، زه ډارېږم چې کومه ټوکه ونه کړي دا مجلس. نو د سره به خبره وکړو، دی به ځان معرفي کړي، خپل زده کړې، خپل کارونه، هلته یې څه کول، د کوم ځای ده، د کوم ځای نه ده، دلته څه کوي، خوشحاله ده نه ده، داسې به ټول په تفصیل سره راته ووایي. د ما سوال ته به هېڅ یعنې حاجت نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم فضل الله د عبدالحکیم زوی د غزني ولایت اوسېدونکی او آغاز ولسوالي تل افسانې دي کلي. نو زده کړو ته به راسو. زده کړې مې 12 کاله مکتب سره په خیر سره خلاص کو. کله چې کانکور امتحان ته نوملیکنه وکړه، بس هغه پاتې شو، زه دورې رالم. یعنی دغه درد ده، دا موږ ډېر ځوروي. دا هغه شی ده چې هر څو موږ خوشحاله یو، زموږ خوشحالي داسې کېږي لکه هغه یو ګل چې تاو کړي او ورژېږي. یعنی زموږ زړونه مات شي په دې خبره باندې. خیر، موږ ځوانان یو او تاسې، موږ ټول ځوانان یو، موږ به خپلې هیلې له لاسه نه ورکوو. دلته خوشحاله یې که نه یې؟ ولا خپل ځان به په خپله خوشحاله وکړو. لکه څنګه چې سبحان پاچا درته وویل چې دلته ایرانیان چاته نه مینه نه خوشحالي ورکوي، دلته به هر څوک خپل ځان په خپله خوشحالوي، که په کار کې، که په اتاق کې، کار ځای. هیره دې نه وي، زموږ یو بل ملګری ده، جناب څه نومېږي ده، مدثر صاحب. نو مدثر صاحب ته زه چېرته ځای ورکړم؟ دلته راځه. نه ته کښېنه. دلته مدثر صاحب دلته ما څنګه سره کېږي. ښه، تا سره زما خبرې پاته دي. دا راته وایي چې په دغه ملګرو کې د رښتیا خپل ځان به په خپله خوشحاله کوو. دا ملګرو کې د دلته څوک ډېر په عذابوي او چاته د ډېر کار راځي، داسې په زړه کې د چاته کوم ورته ډېره غوسه راځي. رښتیا به وایې؟ ولا ملګري خو نو ټول په عذابوي، خصوصا لکه څنګه چې سبحان باچا درته وایي چې موږ اتاق کې یو په عذابوونکی ده، هغه چې ده نو څوک وایي همیش په تکلیف وي. څوک ده؟ او دغه ده، ورته وایي نوم یې څنګه واخلمه، دغه ده ضیاءالله حفیظي ده. ضیاءالله حفیظي. نو دا ولې دا څه مشکل ده تاسې دواړه؟ دا کله داسې کېږي، هغه څوک چې چاته ډېر نږدې وي او چاته ډېر مثلا محبت ورکوي، هغه طبعا دا نږدېوالی چې خورې سړی راخورې له یو بله لګېږي، مثلا یا لاس ولګېږي یا پښه ولګېږي، نو طبعا سړي ته آزار ورکوي. نو دا خبرې هم همدغسې یو شکل دی. انسان چې څومره نږدې وي بل ته، یعنې دغومره سړی تکلیف ورکوي. یعنې داسې تکلیف نه وي خدای نخواسته چې کرکه وي، محبت وي. مثلا زه دی وواهم، دا خپله خدای په دې پوهېږي چې یاره دا خو تکلیف ده، خو تکلیف دی محبت تکلیف ده. خرابه سو. دلته یو بل ځوان د ماشاءالله څڼې داسې تاو کړي دي تر غوږو، بیخي لکه د امارتۍ داسې ښکارېږي. پوښتنې به وکړو له ده د کار د ژوند د مرحلې، خپل ځان به معرفي کړي،
نو هیله ده چې نه خیر هیڅ چا چورت مه وایه. خیر څه درته ووایم ځان معرفي که د کوم ځای مثلا دلته څه کوې ولې راغلی څه مشکلات لري څه ستونزې دي یعنې دغه خبرې د خپل ستونزې نوم مې نوم مې اکبر خان ده د غزني ولایت یم د اندړ ولسوالي د لانو بادي سیمې د روزي خان کازو یم. ماشاءالله ماشاءالله. ایران ته څو وخت کېږي چې راغلی؟ ایران ته خو فلحال 3 میاشتې کېږي خو ټول وخت 5 کاله وتلی. ماشاءالله. خپل عمر دی څو دی؟ 18 کاله. نو 18 کاله چې ته د 12 کلو که د 13 کلو راغلی؟ او 14 کاله هم که 12. مکتب زده کړې دي کړي که یا؟ نه داسې خاص زده کړې نه دي کړي داسې 2 صنفه مو ویلي. نو ولې مکتبونه نه وو څه ستونزه وه؟ نه د مجبوري له خاطره. دا خبره ده بس رب العالمین دې په ټولو ورحمېږي. ما مخکې وویل چې دغه موږ که هر څو بیا وخاندو خو په دغه جې کې زموږ زړه بیرته وچوي. دی چې ده زه چې څومره له ده دا ملګرو راته وویل دی ماشاءالله ښه نعتخوان ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وصف کې ښه نعتونه وایي او ښه غږ لري ښه استعداد لري. په حال دا چې ده له زده کړو محروم شوی ده خو یو ډېر ښه فکر لري. خو رابسو دغه ته جنابي د موږ د مجلس هغه څه ورته وایي نقل پتاسه چاکلیټ بل څه زمونږ هغه په اصطلاح نقل مجلس همدا سړی ده چې نن موږ سره ډېر زحمت وکړي خدای تعالی د تاجر ورکړي. له ده به وپوښتو چې د ژوند د ناخوالو دې هڅه وکړي چې راته نه وایي د خوشحالیو دې راته وایي او د خپل ژوند ښې خاطرې دې راته بیان کړي. السلام علیکم تاته او تاسو ټولو لیدونکو ته مننه لرئونه بس په خپل وار سره خپلو پوښتنو ته جوابونه درکړلو. تا له زحمته ډېره مننه. خوشحاله اوسې ساعت مو در سره تېر سولو. بس والله د ژوند ناخوالې خو سته خامخا شاوخوا ژوند ده کله خوشحالي کله غم کله درد. نور د ژوند کې خوشحالي هم راغلې دي ناخوالي هم راغلې دي. دغسې مجبوري له خاطره موږ ډېر له کوچنیوالي رالو ایران ته. بس که څه ما ورور و اکبر خان. دا د تا ورور ده؟ دا مې ورور ده و کشر ورور دی؟ کشر ورور مې ده. بیا هغه وخت دی کشر ولو په څه نه پوهېدلو راتښتېدلی و. درسونه مو له دومره مجبوري هم نه ولو خیر یو لاس سره رسېدلی خو هغه بس دی راغلی و ایران ته. بیا زه وروسته خبر سوم بیا چې راغی اتینو بیا پاته سوم دلته. هلته خو نو بیا د مکتبو هم داسې خاص خونده نه وله. هلته خو مکتبونه بند هم تقریبا په هغه وختو کې تقریبا بند هم خو بیا بند نه هم کوم داسې په کوچنیوالي کله یې سړي دومره زړه ورځي خو یو چیرې ځان مصروفه کړي بس ورې مصروفه یې. نو زه خپل د خپل حال که راته ووایې ډېر وبخښه. خدای دې وبخښه. زه خپله مې درس ډېر نه ده ویلی یو 4 کاله مې ووایو. هغه وخت چې کوچنی وم هم ښه مې یادېږي. لاړو به تر سړک لاندې تر موریو به پټ ولو اتې به بس غرمه سو کور ته به راتلو او بیا چې لږ پوه سولو لږ موږ ووایو بیا اتې غربت سولو اتې بیا ایران ته رالو. خدای تعالی دې د ټولو چاره وکړي. ته دا راته ووایه چې دغه ده بېرته به په دا خوشحالي په طرف به راسو. واده دې کړی که یا؟ او واده مې کړی. خوشحاله یې که یا؟ او شکر خوشحاله یم بخیر الحمدلله. بچیان لرې که یا؟ نه بچیان خو فلحال نسته تر اوسه خو موږ اچا اصطلاح بچی یم. والده شریف پلار جان ژوندي دي؟ او شکر هغه هم ژوندي دي. بس خدای دې موږ له سره نه کموي. څو وروڼه یاست په ټول؟ موږ 3 وروڼه یو. دی مشر ده؟ زه مشر یم پسې دی ده او یو بل کوچنی کشر ده چې هغه اوس بیخي د شوخانو رئیس ده. ښه تر تا هم شوخ ده؟ نه تر ما زه خو شوخ نه یم خو بس نو هغه ډېر شوخ ده. خدای تعالی دې درته وساتي رب العالمین دې. خو ما مخکې له دوی دا ټولو ملګرو دا پوښتنه وکړه له ده مې ونه کړه ځکه دی تر ټولو کشر ده. دلته دې په دغه مجلس کې په دې دغه کې چا ته ډېر کار راځي غوسه دې چا ته راځي څوک دې ډېر خوښېږي او څوک دې ډېر په عذابوي یا ته څوک ډېر په عذابوي؟
والله ما خو داسې څوک نه دي پذاب کړي ځکه چې پذابېدا ته ډېر وخت نه یې ورخلاصوي خدای دی مې ویني ډېر سره ستړی یو بیا زه خپله لیک ډېر کې ستړی نه خو زه پوهېږم چې ته کرکټ کوې دلته لډو کوې او ډېرې غالۍ کوې نو کرکټ خو هم کوو د لډو هم کوو بس لګیا یو خپل ساعت په خپله تېروو کار چې مې ډېر راځي خو حقیقت به ووایې که نه یو نفر ته مې کار ډېر راځي خپل لوښي نه پرېولي دا څوک ده اوس خو موږ ته وښیه لیدونکي به هم تشویش لري چې دا به نو بس دغه خو ده په دې مجلس کې نو خیر اوس دی به خپله ځای کې لیک وال شوی که ته وښیه لیدونکي نو بس دغه د خپله باید خپله اوس ځان وښیي دې دوه درې نفره خو بیا په دغه مخ خپله دلته تا کار کې چې ده وظیفې مو جلا کړي دي او باید سړی وظیفه شناس وشي وظیفه شناس نه ده بس ډېرې ځان غلی کړی خپله وظیفه نه پېژني نو سبحان الله ده ما فکر کوم چې دی به تر ټولو کاریګري نو بس هغه یې ډېر خو خیر بیا ملګری ورسره ده دوی په کار کې سره شریک دي په دغو کار چې به ګډه یې وکړي هغه بیا فضلي صاحب ورسره کومک یې ډېر نو تر اوسه پورې غږ نه ده ورسېدلی بیا دې هم خیر یوسي ښه یو بس ساعت مو سره تېر ده انشاءالله چې موږ چې به هم خوشحاله یې پیل تر دا وخت را به سو ژولا ته چې ژولا هم د خپل ژوند په اړه باندې د خپل زندګي په اړه باندې هغه خپلې خبرې راته وکړي موږ هڅه دا ده چې خفه خبرې راته ونه کړي د خوشحالي خبرې راته وکړي السلام علیکم د ما سلامونه دي مینوالو ته دوستانو ته او دلته ناستو ملګرو ته او خان آغا تا ته مې د ما ډېر د مینې ډک سلامونه ورسیږي او خدای تعالی دې وکړي چې ټول جوړ او روغ یاست نه نه کومه خبره نشته هېڅ خبره نشته سلام یعنې سلامتي په هر وخت کې باید په چا باندې سلام سړی واچي او ګرمي ډېره ده د ما دونه ډېره ګرمي کېږي کار کې مې هم ډېره ګرمي کېږي داسې په تکلیف یم لکه ګرمي سره او دلته ناست کسان ملګرو سره ډېر خوشحاله یو نو مسافري ته راغلي یو په مسافري باندې مو سر سو زه به یو سوال درته وکړم تا چې لږ لرې یم زده کړې خو مخکې سبحان الله ویل چې تاسې دواړه په پوهنتون کې سره همصنفان واسو دا خو معلومداره ده او مخکې مو وویل را به سو بېرته دغه یوه پوښتنه چې مې له ټوله کوله له تا یم کوم دلته خوشحاله یې که نه یې والا الحمدلله الحمدلله په دې الله هزار بار شکر سي دلته بس ښه جای لرو ښه کار لرو ښه روزګار لرو هزار بار شکر او را سره ناست ملګري مې له ټولو نه الحمدلله راضي یو تر اوسه خو او پاتې سو د خوشحالي خبره خوشحالي سته الحمدلله که په دې حال باندې شکرونه باسو شاید تر دې مو نور هم زیات خراب سي نو اوس چې راغلي ده نو اوس باید ځان خوشحاله وساتو که ځان خفه کړي بیا نو په خفه تېرېږي او ضرور هم نه ده چې هر څونه خفه سي په وجه د شي نه دي پوره نو سړی باید خوشحاله وسي که څنګه شاهي نو د ما خپلو ملګرو ته انډیوالانو ته هم دغه نصیحت ده او دغه مې توصیه ده چې خفګان ضرور نه ده ځکه ضرور نه ده چې نه کېږي له خفګان سره نه کېږي ژوند مخته نه ځي ډېره مننه موږ داسې یو ښه مایک نه لرو چې په دې منځ کې ایښی او ټولو ته غږ رسېدلی وی دا پوښتنه موږ له دې خاطره خدای ناخواسته نه کوو په صنف کې چې خلک وي په کورنۍ کې چې خلک وي مثلا په یو کور کې ورونه وي که نه د شاهین صاحب داسې د پلار په اولادو کې یو اولاد داسې وي چې هغه د یو بل نه خوښېږي مګر بد یې نه پرې لورېږي خدای ناخواسته خو هغه یا لټ وي یا په مور و پلار ډېر ګران وي یا لږ نازولی وي یا لږ داسې وي که نه خو معنا دا نه ده چې خدای ناخواسته له هغو نفرت لرو د دې هدف دا نه و چې موږ دې په عذابوي د دې هدف دا و چې دغه خپرونه کې یا په دغه موږ چې اوس ناست یو په دې کې دغه وکړي خو تا داسې یو عکس العمل ورته وکړو د بېچارهګانو بېرته سره داسې خونسا کړو ورته ویل دوی ما په عذابوي نو یو وارې مې بیا هم په عذاب کړو ما چې لږ په عذاب سي لږ ده او ګډ په عذابېدې یاد کړو په رښتیا مې په عذاب کړو
د وطن غم په والله درځنې ستړی یمه درځنې ستړی یمه وایه د وطن غم په والله درځنې ستړی یمه درځنې ستړی یمه په دردېدو دې لا مدونه دردېدلی یمه او دردېدلی یمه په دردېدو دې له مودو ډېر دردېدلی یمه او دردېدلی یمه وطن غم په والله درځنې ستړی یمه درځنې ستړی یمه په دردېدو دې له مودو ډېر دردېدلی یمه او دردېدلی یمه بنگلا گاډي پلاو غرمه پپسي ورسره بیا وای دی بنگلا گاډي پلاو غرمه پپسي ورسره کډه پشاپ څنګه ده کډه پشاپ چې په غېږ کې وهر درد دردېدلی یمه او دردېدلی یمه کډه پشاپ چې په غېږ کې وهر درد دردېدلی یمه او دردېدلی یمه څنګه به خوښ څنګه به هیکمه ناخوالي دستا څنګه به خوښ څنګه به هېر کړم ناخوالي دستا په ژړا سر یم سترګې سرې ډېر ژړېدلی یمه ډېر ژړېدلی یمه په ژړا سر په ژړا سر یم سترګې سرې ډېر ژړېدلی یمه او ژړېدلی یمه ماشاءالله ماشاءالله الله دې دواړه ژوندي لري خوشحاله اوسئ موږ مو په نازولې تحفه ونازولو هلکه فضلي صاحب پرون ولې ټښېدې فضلي صاحب ولې ټښېدې جواب ورکړه فضلي صاحب چېرته ښه خلک وږي دي نو بس ډوډۍ به دی را تیاره کړي نو بس ښه اشتیا دی ته غواړم بس ښه ډوډۍ